تمالا لس ورځې د پاکستان په شانته یو سوپر طاقت اټمي طاقت اقتدار راکا فرانس والا د خاکه جوړه کی چې دنه ما ښځې رانوستې زه د سړي زوی هندوه دې بیا زما د پیغمبر په شان کې ووایي چې د 9 کالو ښځه کړې ده چې سپوږمو کې مې ورته پړي وانه چول راته ووایي چې څه دې وایي او د دې ځای مولیان خو به مې بیخي دله تړلي چې ته به څنګه وایي چې د 9 کالو جنۍ سره یې کوروالی کړی ته خو ووایه اسلام نه یې طاقت واغسته اسلام یې دفیر که جماعتونو ته او مولا ته یې ووایي چې بس ټوله ورځ د مانځه فضیلتونه کوه خلک وایي چې اسلام خو آباد دی چې الحمدلله جوماتونه آباد دي وایو موږ که نه وایو الحمدلله جوماتونه آباد خلک مطمئن کوي ځان خوشحالوي چې کني اسلام مونځ نه دی اسلام مانځه ته اسلام حج ته اسلام روجې ته اسلام ذکرونو ته اسلام پورا یوه لویه مضبوطه باډي ده مکمله مشینري ده چې په هغې کې یو نټ او یو د موبلیلو ټانکې قدرې نه وي هغه کاره انجن وهي خو چې اوس مسلمان په دې نه پوهېږي خلقو چې دا نن سبا جنګونه دي دا روایت شته او که دا روایت نشته دا خلق په الله نه دي مین دا په امام بخاري په امام مسلم په امام ابو حنیفه په امام شافعي مین څه چلته دا روایت پلاني راوړی دی او د خدای لیونیه دا روایت د الله د کتاب خلاف دی نو که هر چا راوړی دی هغه سړی موږ ته د الله نه غټ خو دوی په غیر الله مین دي امام بخاري د رسول الله صلی الله علیه وسلم په 4 کنج دنیا کې بې عزتي لګیا ده کېږي چې د 9 کالو جنۍ سره یې کوروالی کړی دی واده نه دی یوازې بنا ده بنا کوروالي ته وایي د تمامي دنیا کفار د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیر حرمتي کوي چې د 9 کالو جنۍ سره یې کوروالی کړی دی او تا دلته لوپټه په سر کړې ده ته فضایل د نکاح بیانوي نکاح باندې اعتراض نه دی کوروالي باندې د خلکو اعتراض دی قرآن کوروالی نه مني قرآن د کوروالي دپاره بلوغ شرط کړی دی د نکاح خبره نه ده د کوروالي خبره ده مولا خبره کله داسې اړوي ولې بوت دی ته په یو امام مین یې ته په رب العالمین مین نه یې نو عوامو ته زما درخواست ده د خبرې کې راویښ شئ واګې واچوئ خلکو ته مولا ته داسې ووایه چې ته په غلطه روانې ده ته وایې څه پلانکي لیکلي دي وایه پلانکی چې پیغمبر نه اوچت سړی چې د فلاني په لیکلو زما د پیغمبر بې عزتي کېږي زه به د فلاني لیکل منم کم سړی چې د پیغمبر په مقابله کې بل سړی مني د پیغمبر نه لاندې دا سړی مسلمان چې د الله په مقابله کې بل مني دا مسلمان نو که تا ته دا مسلماني ښکاري دا د مبارک شه دا کفر دی دا مسلمانی زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم بې عزتي چې د کوم شي نه کېږي دا نه د امام ابو حنیفه منلی شم نه د امام بخاري منلی او د خدای بنده چې د رسول الله بې عزتي پکې کېږي زه هغه د هېچ چا منلی نه شم د 9 کالو جنۍ سره به زما پیغمبر شپه تېروي دا ستا خیال دی نه نکاح کې خو چې خبره نشته د جګړه په نکاح ده څه بخاری صرف نکاح لیکلی دی نه جی بنا یې لیکلی ده بنا کوروالي ته وایي زما پیغمبر داسې سړی نه دی خلق عوامو په دې خبره ځان پوه کوي خپل خپل مولا پوه کوي ته چې ته وایې څه مازغلې کار کوي نو که چېرې ستاسو رب سره مینه وي نو دا خبرې به په تاسو بدې لري او که ستاسو رب سره مینه نه وي مولیانو سره مینه وي یاره دي دا خو پلانکی شیخ نه دی ډېر غټ شیخ دی هغه هم وایي چې داسې شوي دي نو ته په ایمان یې چې هغه وایي چې داسې شوي دي او ته وایي چې دي نو دا ته بیا په هغه مین یې او که په دې لاندې شیخ مین یې په شیخانو هم مین یې په مفتیانو هم مین یې په منیر شاکرانو هم مین یې خبره الله او د الله کتاب سره تللی که خبره د الله او د الله کتاب سره برابر وه هیڅ چا پروا مه ساتئ او چې د الله او د الله کتاب سره برابر نه وه هغه د پیغمبر خبره یو روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که تاسو ګناهونه نه کوئ
الله پاک به تاسو لري کی بل قوم به پیدا کی چې هغه ګناهونه کوي او رب یې معاف کوي. پیغمبر به داسې وایي چې که تاسو ګناهونه نه کوئ الله به نور پیدا کی چې هغه ګناهونه کوي. یعنې مطلب دا دی چې تکړه شئ ګناهونه کوئ. دا خبره به رسول الله وکړي. دا زمونږ ملیان وایي چې حدیث شریف دی. ته خو زما په مخ کې ووایه چې حدیث شریف دی. که ته مې د ممبر نه راکوز نه کړي د سړي بس بیا نه یم. خو بس هغه کمکلو عوامو ته به ناست وي چې هغه ځان پوه نه دي. کني که دا عوام در باندې پوه شول خدای راستي چې خوله دې کږه دا ته څه وایي؟ دا څه ګډې وډې وایي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله بنده دی. څه شی دی؟ عبده ورسوله. اول عبد دی ورسته کم سړی چې د الله عبد نشي هغه رسول نشي جوړېدی. عبد غلام ته وایي بنده ته. یعنی پیغمبر به د الله د ټولو خبرو پابندي. پیغمبر د الله خلاف خبره نو چې څوک وایي چې دا ټول حدیث نه منم دا هم ګمراه دی. او چې څوک وایي چې دا ټول صحیح دي په داسې حیثیت کې چې څه دي دا هم فقط ګمراه دی. څه شی دی؟